سلامونه درنو لیدونکو. دا ښوونیز لارښود مو د انډرایډ سیسټم لرونکي موبایل کاروونکو لپاره چمتو کړی ترڅو وکولای شي په انډرایډ سیسټم موبایل کې په اسانۍ سره خپل درسونه تعقیب کړي. تر هر څه د مخه پلی سټور ته ورځو او کورسیرا اپلیکیشن ډاونلوډوو. پلی سټور را خلاص کړئ، په سرچ بار کې کورسیرا ولیکئ او تر پلټلو وروسته یې ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ د اپلیکیشن پر ځای په ګوګل کروم کې هم د کورسیرا د ویب سایټ له لارې خپل درسونه تعقیب کړئ. اوس چې کورسیرا ډاونلوډ شوله، ورځو دوهمې مرحلې ته چې ثبت نام او رجسټریشن دی. لومړی باید ووایم تاسو به د خپلې اړوندې ادارې یا مؤسسې څخه په کورسیرا کې ثبت او وروسته د کورسیرا څخه په ایمیل کې دعوت لینک ترلاسه کړئ. ورځو چې ایمیل ته او هغه ایمیل را خلاصوو چې دعوت لینک پکښې راغلی. لومړی به اطمینان حاصل کړئ چې ایمیل د کورسیرا له طرفه درته راستول سوی او لکه څنګه چې پر صفحه باندې وینئ، لاندې به ستاسو نوم او د هغه ادارې نوم لیکل سوی چې تاسو یې کورسیرا ته معرفي کړي یاست. تر اطمینان وروسته به پر جاین ناو باندې کلیک وکړئ او رجسټریشن شروع کیږي. لومړی انتخاب یا ایم ا نیو کورسیرا یوزر انتخابوو او کنټینیو باندې کلیک کوو او دلته لومړی خانه خالي کې ایمیل لیکو او وروسته پاسورډ لیکو او کنټینیو وهو. په دې سره زموږ رجسټریشن پای ته رسیږي. ورپسې ورځو د کورسیرا اپلیکیشن را خلاصوو او خپل حساب ته داخلیږو. تر هر څه مخکې د اپلیکیشن ژبه و پښتو ته اړوو. دلته پر چینج پریفرډ لانګویج باندې کلیک کوو او اوپن سیټینګز وهو او لاندې پښتو ژبه پیدا کوو. پښتو به کلیک کړئ او د دې سره زموږ تاسو د کورسیرا د اپلیکیشن ژبه په اتومات ډول پښتو ته واوښتل. وروسته په شنه خط کې ننوتل او ثبت کول باندې کلیک کوو. دلته به په برېښنالیک سره ننوتون انتخاب کړئ. ایمیل او پاسورډ ورکړئ. په شنه خط کې ننوتل باندې کلیک وکړئ او حساب به را خلاص شي. د زده کړو صفحې ته ورسئ. دلته دوه کورسه په اتومات شکل د اقرا اکاډمي لخوا زموږ لپاره انتخاب سوي دي او دا دواړه کورسونه د کورسیرا څخه د استفادې طریقه ده چې په پښتو او دري ژبه تاسو ته د ویډیویي لارښود په بڼه چمتو سوې ده. دا کورسونه خلاصوو او وروسته ښوونیز لارښود ته ادامه ورکوو. رابسو د پلټلو صفحې ته او دلته د کورسونو د پیدا کولو، انتخابولو او داخلي اخیستلو پروسه تشریح کوو. تاسې وینئ چې په مختلفو برخو او بېلابېلو موضوعاتو کې کورسونه شته دي او هر کورس چې تاسو وغواړئ انتخابولی شئ. د بیلګې په توګه د کمپیوټر ساینس برخه پرانیزو او دلته د اډاب ګرافیک ډیزاین دغه لومړی کورس را خلاصوو. صفحه را خلاصه سوله او تاسو اوس وینئ چې د کورس په اړه پوره معلومات شتون لري. دا یو مسلکي کورس دی چې 5 مضمونه لري او تاسو به په دې کورس کې دغه لاندې پروګرامونه زده کړئ. کورسونه تاسو وینئ چې په هغه کې اډاب فوټوشاپ دی، اډاب الستراتور دی، ویژوال ډیزاین، برانډینګ، ګرافیک ډیزاین او جنریټر ای آی. ورسره دا یو 5 میاشتنی مسلکي کورس دی چې په پای ته رسولو سره به تاسو د ګرافیک ډیزاین په برخه کې د اډاب د ادارې څخه مسلکي سرټیفیکیټ ترلاسه کړئ. د لارښود د ښه تشریح لپاره پر همدغه کورس باندې کلیک کوو او داخله پکښې کې اخلو. نو لاندې پر سی انرولمنټ آپشنز باندې کلیک کوو. یو ځل بیا هم پر داخله باندې کلیک کوو. زموږ تاسو داخله تکمیل سول او د درسو صفحه مو را خلاصه سول. د درسو صفحه را خلاصه سول. اوس غواړو چې درس شروع کړو او پر راتلونکي باندې کلیک کوو. یو ځل بیا هم پر راتلونکي باندې کلیک کوو او زموږ درس شروع کیږي. What if you could turn your creative spark? دا زموږ د کورس د انتخاب، داخلي اخیستلو او درس شروع کولو طریقه وه. پر همدې ځای بسوو او مخته خپل ښوونیز لارښود ته ادامه ورکوو. نو د دې صفحې څخه وځو. راځو د لټون صفحې ته. دلته کولی شئ هر رقم کورسونه چې ستاسو په نظر کې وي هغه په سرچ بار کې ولیکئ، سرچ یې کړئ، را خلاص یې کړئ او داخله ورپکښې کې واخلئ. د مثال په توګه
د پروجیکټ منیجمنت په برخه کې غواړو چې کورسونه وګورو. کلیک ورباندې کوو او تاسو وینئ چې پر صفحه باندې موږ ته د پروجیکټ منیجمنت په برخه کې کورسونه راخلاص ول. هر کورس چې ستاسو خوښ وي هغه انتخابولی سي او په مخکنۍ طریقه داخله پکښې کې اخیستی سي او درسونه یې ویلی سي. په آخري برخه کې د زده کړو صفحې ته راځو. ټول هغه کورسونه چې تاسو انتخاب کړي وي هغه به د زده کړو په صفحه کې موجود وي او هر کله چې مو غوښتل خپلو درسو ته ادامه ورکړئ نو چې د کورسیرا اپلیکیشن مو راخلاص کړئ د زده کړو صفحې ته راسئ او هر کورس چې تاسو انتخاب کړی و او غوښتل مو درس یې مخته یوسئ پر هماغه کورس باندې کلیک کوئ او خپل درسونه چیرې چې مو درولي وه د هماغه ځای څخه بیرته شروع کوئ او مخته یې وړئ. یوه بله موضوع چې غواړو اشاره ورته وکړو، که چیرې تاسو غواړئ چې د یو کورس څخه بیرته ووځئ یا داخله یې ختمه کړئ نو پر هماغه کورس باندې کلیک کوئ. د مثال په توګه راځو پر هماغه کورس باندې کلیک کوو او راخلاصوو یې. کله چې کورس راخلاص شو په چپه لاس کې سر ته پر 3 نقطه ییزه منیو باندې کلیک کوو او لاندې په سره خط کې د کورس څخه داخله بیرته اخیستل انتخابوو. پر دې باندې کلیک وکړئ او یو ځل بیا داخله بیرته اخیستلو باندې تاییدیه ورکړئ. تاسو وینئ چې کورس کینسل شو او موږ د هماغه کورس څخه خپله داخله وایستل. ډېره مننه. موږ کوښښ کوو چې په آینده کې ورته نورې ویډیوې هم ستاسو لپاره اماده کړو ترڅو تاسو وکولی سئ د کورسیرا څخه په اسانه او ساده توګه استفاده وکړئ او خپل درسونه مخته یوسئ. مننه.